حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، حدیث قدوسی دی، یقول الله تعالی، الله عز وجل وایي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هغه مؤمن مسلمان چې د دنیا په نازولو کې یو نازولی قریب او دوست د وفات او دی بیا د دې د وفات وروسته پر دې باندې صبر وکړي چې الله جل جلاله وفات کړي، ما ته به الله تبارک وتعالی د دې غم بدله راکړي، د دې اجر به الله تبارک وتعالی ما ته راکړي، د دې ثواب به الله تبارک وتعالی ما ته راکړي. الله جل جلاله څه وایي؟ وایي د دې انسان د دغه غم په بدله کې عوض جنت دی. الله تبارک وتعالی به څه ورکوي؟ جنت به الله تبارک وتعالی به دغه انسان ته ورکړي. نو زما ورونو دا یقیني خبره ده چې د قریبانو په مرګ باندې سړی ډېر غمجنه کېږي، ډېر دردمن کېږي، هر قریب ډېر ګران وي، بیا خصوصا دی قریبان چې هلکه پلار وي، مور وي، ورور وي، خور وي، دا نو هغه قریبان دي، اولاد وي، دا هغه قریبان دي چې د دې پر تللو باندې یقیني د سړی په زړه کې درد پیدا کېږي او سړی ډېر ورسره دردمن کېږي. خو موږ او تاسې پر داسې رب جل جلاله باندې ایمان راوړی دی چې که موږ پر دغه غم باندې صبر وکړو او د خپل زړه سره سوال و جواب وکړو چې دا زما قریب الله تبارک وتعالی را کړی و د الله په حکم باندې، د الله په فیصله باندې چې د الله هره فیصله زما دپاره خیر ده، بس الله واخیستی، الله وفات کړي، نو زما دپاره د اسلام مقدس کلمات دا د انا لله و انا الیه راجعون. الله تبارک وتعالی به دغه جنت چې په دا حدیث کې ذکر سو د جنت به الله تبارک وتعالی ورکړي. نو کوشش دا وکړي د مؤمن مسلمان وظیفه هم دا د تلقین په صبر باندې یو بل ته د صبر تلقین ورکول چې صبر وکړه وروره، بس دا راځي په دنیا کې. د مؤمنانو دا یو عظیمه وظیفه ده، بېدیني ته به سړی نه رابولي، حق ته به یې رابولي او د صبر خوا ته به یې رابولي چې وروره صبر وکړه، د الله په اراده د الله په حکم باندې دا کار سوی دی، الله تبارک وتعالی به د دې بدله و تا ته درکړي.